تازه د روسیې فدرالي حکومت د طالبانو نوي حکومت ته د سفیر لیږل منلي. سلام وخت مو بخیر، د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د روسیې د سنا جرګې یا فدرالي شورا وایانده وایي چې روسیه به د افغانستان د نوي حکومت د لوړې په مراسمو کې خپل سفیر په کچه ګډون وکړي. تر دې وړاندې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف ویلي وو روسیه په هغه صورت کې د افغانستان د نوي حکومت د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. د روسیې د فدرالي شورا وایندوی د تاس خبري اژانس د پوښتنې په جواب کې وویل زه باور لرم چې د مراسمو تیاری به د سفیرانو یا نورو ډیپلوماتانو په کچه وي، تر دې به لوړې کچې ته نه رسیږي. له بلې خوا چین د طالبانو د حکومت د لوړې په مراسمو کې د ګډون په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. امریکا بیا خپل ټول تاکید د افغانستان څخه د خپلو همکارانو په ایستلو باندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو په یو تازه اعلامیه کې وغوښتل چې د امریکایانو او افغانانو د ایستلو لپاره چارتر الوتکې ته اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو مخکې ویلي وو چې دوی د نوي حکومت د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو ته بلنلیکونه استولي دي، خو مخکې تر دې چې مراسم جوړ شي دوی خپله کابینه اعلان کړه او اکثره سرپرست وزیرانو کار پیل کړ. خو دا لا معلومه نه ده چې د لوړې په مراسمو کې به د دغه وزیرانو برخلیک تغییر وکړي او که نه. په دې اړه مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. دا و د دې مهال ویډیو. تر نورو تازه ویډیوګانو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.